سلامونه ونیکي هلې زه مسافر لا غوان ټیک په لاساس په چوپړ کې حاضر یم. راځئ چې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې د واتس اپ اکاونټ جوړ کړو او هغې نه استفاده وکړو. نو اول ستاسو نه ګزارش دا دی چې زموږ د فیسبوک اکاونټ یعنې زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ او پاس له هغې سی فرسټ باندې کلیک وکړئ او بیا زموږ یوټیوب چینل هم لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. نو ټول ناول به موږ څه وکړو، پلی سټور ته به لاړ شو، سرچ باکس به ولیکو واتس اپ میسنجر او انسټال باندې به کلیک وکړو. او کله چې دا انسټال شي پاس له هغې به دا موږ اوپن کړو. بیا به اګری اینڈ کنټینیو باندې به کلیک وکړو. دلته به تاسو هغه نمبر خپل ورکړئ چې کوم یو تاسو سره فعال وي. نو زه به دلته خپل نمبر ورکړم. که تاسو هر یو هیواد کې وئ نو دې نه خپل اول هیواد سلیکټ کړئ، هر یو هیواد چې تاسو لرئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک کړئ. پاس له هغې به پوښتنه کوي تاسو نه آیا دا نمبر ستاسو صحیح دی او یا که دې کې تغییر راولی. نو دا نمبر زما صحیح دی، اوکې باندې به کلیک وکړئ. او بیا به ستاسو په نمبر باندې یو میسج ورشي. پاس له هغې هغه میسج به تاسو اوپن کړئ او هغې کې چې کوم کوډ وي د شپږو نمبرونو هغه به دلته ولیکئ. او بیا به وروسته دا ویریفای شي. کله چې موږ دا ویریفای کړو نو پاس له هغې به موږ نیکسټ باندې به کلیک وکړو. دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ، هر یو نوم چې تاسو خوښ. بیا به نیکسټ کوئ. نو زموږ واتس اپ اکاونټ جوړ شو. هیله کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او زموږ دا ویډیو خپلو ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هر یو ملګری دې نه استفاده وکړي. که تاسو کومې مشکل لرئ نو پلیز موږ ته کمنټ وکړئ، میسج وکړئ. انشاءالله افغان ټیک پوهنې اداره به ستاسو هغې مشکل ته ځواب درکړي.